سلامونه نیکې هیلې غواړم هغه لس تر ټولو مالداره ترین افغانان چې په خارج او یا هم په افغانستان کې ژوند کوي درو پیژنم. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. نهم سعد محسني چې 8.5 میلیونه ډالر سرمایه لري چې د ډیرو افغاني تلویزیونونو مالک هم دی لکه د طلوع تلویزیون رئیس. اتم سید سعادت نادری چې د ښار جوړونې وزیر دی د 2 میلیونو په ډالرو سرمایه لري. وم هم محمد نسیم چې 8 میلیونه ډالر سرمایه لرلو سره د معدنو شرکتونو رئیس هم دی. شپږم اشرف غني چې 130 میلیونه ډالر سرمایه لري او معلومه نه ده چې هغه 8 میلیونه ډالر چې له نړیوال بانک څخه د مهاجرینو د راستنېدو او په افغانستان کې ځای په ځای کولو لپاره اخیستي وو چېرته دي؟ د دې ځواب لپاره تر اوسه اشرف غني او نه هم دولت تیار دی. پنځم هم غزل سعادت چې د 115 میلیونه ډالرو په لرلو سره یې د افغانستان 5م مقام سرمایه‌دارو کې خپل کړی دی. څلورم محمد شفیق چې تخلص او مشهور په ګل آغا شیرزي چې 1 میلیون آمد لري چې ویل کېږي 15 میلیونه ډالر سرمایه لري. دریم هم ظاهر کدیر چې 400 میلیونه ډالر سرمایه لري چې په پارلمان کې هم څو ځلې ویلي چې دا پیسې ما په سمه لار پیدا کړي، که څوک یې را باندې ثبوت کړي چې ما غلا یا په غلطه لار لاسته راوړي نو پارلمان پرېږدم او ځم، بېشکه چې یوازې پارلمان پرېږدي. دویم هم عطا محمد نور چې د بلخ پخوانی والي هم پاتې شوی چې له 500 میلیونه ډالرو زیاته سرمایه لري چې له ټیلي ټیکس یې هم پیسې وهلي او ښه په تکبر او غرور کې ګرځي چې د هیچا په کیسه کې هم نه دی. او په اوله درجه کې کرزی چې د انګلیسي د ورځپاڼې له مخې چې 90 میلیونه انګلیسي پاونډ سرمایه اعلان کړې وه چې دی یې په فساد کې هم ښکیل ګڼلی و چې د پوښتنې یې څوک نشته. تاسو کوم نظر یا انتقاد لري خپل نظرونه مو په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ.